څنګه کولی شئ تاسو چې خپل په موبایل کې داسې یو سیټینګ وکړئ چې د هغې نه بعد تاسو خپل موبایل په خپل لاس پړقولو سره یا په غږ سره رامعلومولی شئ. مطلب تاسو نو چېرته موبایل ګډوډ شي په ګڼه کې یا بل چېرته، نو تاسو سمپل لاس وپړقوئ یا خپل موبایل ته غږ وکړئ. ستاسو موبایل به تاسو ته په خپله خپل موجودګۍ حل ووایي. مطلب تاسو موبایل به تاسو ته په خپله اوازونه شروع کړي او خپل موبایل به تاسو ډېر په اسانه طریقې سره را پیدا کړئ. نن علاوه نور به کې هم ډېر ښایسته ښایسته سیټینګونه دي. په نوي ویډیو کې به دغه ټولې طریقې درښایم. قدرمنو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مو خو دې نه وړاندې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب په خوا کې د غنډې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به قدرمنو تاسو دغه اپلیکیشن د کمنټس نه او یا ډسکرپشن نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاو کړئ. ټیک ده، تاسو ته داسې چند یو انټرپرایز راشي. اولنی چې کوم دی کلیف ټو فایند، دا یو آپشن تاسو له راکړی دی. سمپل دا به تاسو ته دې ځایږي نه څه کوئ آن کړئ. ټیک ده، دا چې کله دې ځایږي نه تاسو آن کړئ اپ به وي او پرمیشن به دې ته الاف کړئ. نو بیا چې کله هم دا ایپ کولاو کړي ستاسو موبایل کې دغه پرمیشن دې له ورکړئ، بیا تاسو خپل موبایل کلیپ سره پیدا کولی شئ. دې نه علاوه نوټیفیکیشن دی، فلیش الرټ دی، سمارټ موډ دی، هر څه په دې کې تاسو دلته کې میلاو دي. ټیک ده، خو اوس که زه آن کړم نو بیا زما وایس چې دی هغه نه ریکارډ کېږي، دې وجې نه آف دی. دویم ورپسې دی وصل، مطلب په غږ سره یا شپیلي سره چې خپل موبایل تاسو څنګه پیدا کولی شئ، نو هغه به هم دغه طریقې سره د دې ځایږي نه تاسو دې ته دغه پرمیشن وغیره الاف کړئ. ډونټ ټچ دا پکې هم یو آپشن دی. دا کله الرټ تاسو ته دې ځایږي نه آن کړئ، نو بیا چې تاسو موبایل بل څوک ټچ کوي ستاسو نه علاوه ستاسو موبایل به تاسو ته بیا هم غږ کوي. ټیک ده، دا ډېر یو زیات فایدې او ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. بل پکې پاکټ موډ دی، دا هم د دې ځایږي نه آن کړئ، دا هم ډېر زیات استعمال دی. مطلب پاکټ کې تاسو جیب کې چېرته موبایل ایږدئ نو هغه موډ کې دا تاسو اړولی شئ. ټیک ده، انیبل الرټ موډ مطلب چارجر ډسکنیکټ شي نو د هغې چې کوم غږ دی دغه شان دی. بیټري الرټ دی چې بیټري کله ستاسو سره 100% مطلب مکمل چارج شي یا کمه وي نو هغه کال ټریکر پکې هم شته. ټیک ده، دې له هم دا پرمیشن ورکړئ. دا به تاسو سره څه کوي، کوم کال ټریکرز چې دي کالر نیم به تاسو ته دا څه کوي، مطلب تاسو څوک زنګ ووي نو هغه به نوم به درته اخلي. اس ایم ایس سپیک نیم هم دی، مطلب تاسو څوک میسج کوي د هغه نامه به درته اخلي. دغه شان دی فلیش اونلي کال بلاک پکې هم شته دی. مطلب ته د چا کال بلاک کول غواړي دا نمبر سمپل دی کې ایډ کړه، دا کال به بلاک شي. آډیو سیټینګ هم دی. ټیک ده، دغه شان دی که تاسو راشئ فلیش سیټینګ هم دی. مطلب تاسو سره موبایل کې چې کوم فلیش لایټ دی هغه تاسو دې ځایږي نه آف آن ټایم د دغه شانتې سیټ کولی شئ. ورپسې که تاسو راشي یو سیټینګ پکې بل هم شته دی تاسو سره کوم پین سیټینګ چې دی، مطلب دلته کې تاسو فین کې څه ایښودل غواړئ، پین کوډ ورته ورکول غواړئ هغه ورته هم ورکولی شئ. نو قدرمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښه شوي وي. که خوښه شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای